ویلکم بیک یو ځل بیا موجود یو ستاسو سره یاسر آفیشل سکلز نه دا وخت تاسو ویډیو ګورئ. نن په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو څنګه کولی شو یعنې پری سرټیفیکیټ ترلاسه کړو. بالکل دا کورس کوم چې موږ سٹارټ کو دا د ګوګل میپس په حواله سره دی، یعنې مکمل کورس په کوم لوکیشن دی، یعنې زیات ملګري په لوکیشن باندې پوهیږي نه، نو دا کورس موږ د هغوی دپاره پری جوین کو، یعنې تاسو پری سرټیفیکیټ ترلاسه کولی شئ. تاسو چې کله هم دا زمونږ کوم کلاسز دي دا تاسو پوره واچ کئ نو تاسو ته به بالکل پری سرټیفیکیټ ترلاسه کیږي. اوریجنل سرټیفیکیټ سکین کوډ والا اوریجنل سرټیفیکیټ تاسو ترلاسه کولی شئ. نو دا کورس زمونږ د ګوګل میپس حوالې سره دی، یعنې ګوګل MPS میپس په حوالې سره دی. د لوکیشن مکمل ډیټیلز به تاسو نو ویډیو به شروع کوو کلاس 1 نو زموږ سره تر پای وګورئ. یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او د ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. فرسټ اف آل به راشئ موبایل کې پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو دغه اپ سرچ کړئ میپس MPS میپس. دا اپ به تاسو سرچ کړئ، دا به تاسو انسټال کړئ، یعنې ډاونلوډ به کړئ په موبایل کې. چې کله هم تاسو دا اوپن کړو دا به تاسو اوپن کړئ. صحیح ده، چې کله هم اوپن شو نو په دې کې به تاسو خپل اټومیټیکلی لوکیشن آن شي. دلته چې تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو سره شو شي سیټلایټ ویو، یعنې تاسو دلته سپوږمۍ نه هم تاسو دغه لوکیشن باندې تاسو کوم ځای لوکیشن ټارګټ کړی هغه به تاسو ته دلته ښایي، یعنې په دغه اپشن چې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو دلته به تاسو دغه اپشن راوړي په دې براون کلر کوم روډ اپشن دی، په دغه باندې به کلیک وکړئ. سیټلایټ ویو په دغه باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته دغه بالکل د سپوږمۍ نه دغه لوکیشن شو شي. دلته تاسو په سرچ کې هم لیکلی شئ، یعنې زه به دلته خپل زموږ دکان دی دغې دکان نیم به دلته سرچ کړم. بالکل لوکیشن ساس کلی دی. دلته به د دکان دغه کوم زموږ دکان دی دغې لوکیشن به زه دلته سرچ کړم. صحیح ده، هغه لوکیشن به زه دلته سرچ کړم. بالکل دغه زموږ د دکان کوم لوکیشن دی دغه زموږ سره دلته شو تاسو کتلی شئ. سیټلایټس نه دغه زموږ سره شو. نو اوس تاسو کولی شئ چې دلته لکه دغه دکان ته به لکه تاسو څنګه ځئ او لاره به لکه څنګه تاسو لوکیشن به څنګه معلوموئ. نو دلته تاسو کتلی شئ دغه کال هم کولی شئ. دغې به مکمل بل لیسن دی، په هغې کې به تاسو دغه لیسن مکمل میلاو شي. نو په دې ډایرکشن باندې به کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه اټومیټیکلی لار شو شي، یعنې زموږ دا کور دی. صحیح ده، او زه په دې خپل کور کې یم نو زموږ دکان ته کومه لار چې تللې زموږ د کور نه هغه لار دلته موږ ته مکمل شو کړي. د بلو کلر سړک چې کوم دی دغه موږ ته شو کېږي، په دغې به تاسو ځئ او زموږ د دکان ته به موږ رسو. په دغې پټه به تاسو ځئ. دا چې لږ زوم کوم تاسو کتلی شئ. دلته که تاسو وګورئ دا کار کوم د کار اپشن دی دا تاسو کتلی شئ، یعنې دا اوس موږ ته روډ ښایي په ګاډي لکه روډ اپشن د هایوې موټر سایکل د پیاده تګ هم موږ ته دغه لار ښایي. صحیح ده، دلته که تاسو راشئ دغه پیاده تګ دلته لیکلی شوی دی، تاسې دا کتلی شئ د پیاده. په دا باندې چې کلیک وکړئ نو دلته زموږ سره نیټ صحیح کار نه کوي، نو دلته به موږ ته نیټ شو شي. صحیح ده، نیټ لږ سیټ شي. زه به تاسو ته دلته ښایم انټرنیټ سیسټم لږ کلیر شي که نه، نو دلته به تاسو ته ښایو. حاجي لږ ویټ وکړئ. نیکسټ ټایم کې تاسو کتلی شئ چې موږ ته دغه پیاده کوم مزل چې دی موږ ته شو. زه به دا زوم کړم د خپل هاوس، یعنې زموږ کور به زه زوم کړم. د دې نه مکمل تاسو دغه روډ ښایي، تاسو کتلی شئ بالکل کلیر دغه شان دی. تاسو کتلی شئ تاسو ته به دغه شان شو کېږي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ. زموږ سره نیټ پرابلم دی او لکه تاسو دغه طریقه کار باندې لوکیشن یعنې کوم ځای د تاسو ځای کوم لوکیشن تاسو ټارګټ کړی نو هغوی به تاسو ته دغه شانتې لوکیشن درکوي، دغه شانتې ډایرکشن به درکوي او په دغه طریقه کار به تاسو خپل ټارګټینګ ځای ته ځان رسوئ. تاسو کتلی شئ مکمل ډیټیلینګ ویډیو د دې ویډیو او د دې ویډیو مکمل کورس
یعنې کوم کورس چې موږ دا جوین کړو دا پیرسټ ویډیو ده نو د دې کوم لیسن پاتې دي باقي نو دا مکمل یعنې په دې کې به اکاونټ څنګه سازو په دې میپس کې خپل یعنې دکان شاپینګ لوکیشن به څنګه ټارګټ کوو یعنې سلیکټ کوو به څنګه یعنې دکان کوم لوکیشن دی دا به تاسو څنګه سلیکټ کوئ خپل هاوس لوکیشن په میپس کې به څنګه اکاونټ سازوئ یعنې لکه سلیکټ به څنګه کوئ دغه ټول نیکسټ لیسن کې به تاسو ته موږ دغه ټول انفارمیشن درکوو نو تاسو ویډیو تر پایه وګورئ ټول کورس جوین کړئ او دا ویډیو نور ملګرو سره مخکې شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ بلې ویډیو پورې راکړئ اجازه